جنرال سمیع سادات د طالبانو په وړاندې د جګړې پیل کولو نیټه اعلان کړه. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کېدونه کوم ملګرو. که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پخواني حکومت د پوځ مشهور جنرال سمیع سادات وایي چې دوی پلان نیولی دی یوه میاشت وروسته به سمدلاسه په طالبانو حملې پیلوي او د دوی په وړاندې به خپله مبارزه پراخوي. دی وایي چې د پخواني پوځ نور کسان هم ورسره دي. وایي په ځانګړي ډول سپیشل فورس ځواکونه سره راټول شوي دي او دوی به د طالبانو څخه د افغانستان خلک خلاصوي. له بلې خوا د تیر جمهوري حکومت د ملي اردو ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان سمیع سادات چې د دغې جبهې مشر دی، د یکشنبې په ورځ په واشنګټن کې د افغانستان د متحدې جبهې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل، موږ د افغان متحدې جبهې په نوم سیاسي حرکت پیل کړل تر څو په افغانستان کې د حکومت د سمون لپاره خپل هوډ څرګند کړو. که ممکنه وي اجازه راکړئ چې د حکومت د خبرو اترو له لارې په سوله ییز ډول تنظیم شي. اجازه راکړئ چې طالبان په ټاکنو کې برخه واخلي. خو که دوی د ټاکنو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړه، د ځواک به یې وروستی انتخاب او اړین وي. که څه هم د افغانستان متحدې جبهه یو سیاسي غورځنګ اعلان شوی، خو سمیع سادات د جزئیاتو له ورکولو پرته وسلوالې مبارزې ته د چمتووالي خبره هم کړې ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.